السلام علیکم. شاعر او لیکوال میرزادي په خپل کتاب المصباح کې لیکلي چې ډیلي ته د کار او مزدورۍ لپاره لاړم. یوه ورځ د بس نه کوز شوم، ګورم چې جیب مې وهل شوی. 9 روپۍ او هغه خط چې ما خپلې مور ته لیکلی و. یعنې بښنه غواړم مورې، په دې میاشت کې نشم کولی هغه 50 روپۍ در واستوم کومې چې ما هره میاشت درلیږلې، ځکه چې له کاره ګوښه شوی یم. خط او روپۍ دواړه غلو وړې وې او ما له 3 ورځو را په دې خوا کوشش کوه چې کوم مناسب وخت کې دا خط ولېږم، خو بریالی نه شوم. 9 روپۍ اگر دومره نه وې، خو ما ته لکه 9 زره. په دې ډېرې ورځې تېرې شوې، ما ته مې د مور لخوا یو خط راغی. په اول قدم کې ډېر خواشینی شوم چې شاید مور مې هماغه 50 روپۍ غواړي کومې چې ما لیږلې، خو خط چې مې خلاص کړ، مور مې راته د شکرې او تقدیر الفاظ لیکلي وو چې مننه زویه، سره د دې چې له کاره ګوښه وې، خو ما ته دې بیا هم هغه مبلغ 50 روپۍ په خپل وخت رالیږلې. الله دې ډېر توفیق او د رزق پراخي درکړي. ورځې تېرېدلې، خو حیران وم چې دا څه کیسه شوې او دا روپۍ چا لیږلي دي. څو ورځې وروسته یو بل خط راته راغی چې هغې کې لیکل شوي وو ما ستا پته د هغې لفافې څخه واخیسته چې کوم کې تا خط مور ته لیکلی وو. ما ستا او د خپلې مور په هکله سوچ او فکر وکړ چې ولې یوه مور وږې او تږې شپې تېرې کړي چې هم ستا او هم د هغې ګناه په غاړه واخلم. نو له هغې 9 روپیو سره مې 40 نورې کړې او ستاسو کور ته مې حواله کړې. ما وبخه، زه هغه کس یم چې له تا مې بس کې جیب وهلی و. میرزا لیکي چې کله غلو کې هم شریف خلک وي نسبت هغه چاته چې تش په خوله د انسانیت او عدالت چغې وهي او عمل کې یې هیڅ نه وي. پای.